زمونږ رب د ذرې ذرې نیکي د چا نه ضایع کوي، خو ګوره د ذرې ذرې ګناه لیکي ملایکې مقرر کړي دي، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. الله فرمایي هغه ملائک چې ډېر لیکونکي ملائک دي، عزتمن ملائک دي، او هغه هغه کار باندې پوهېږي چې ته کوې، او هغه لګې د رجسټر ته خېږي. حساب دا به الله رب العالمین کوي، او دا د هغه عدل دی او انصاف دی د الله رب العالمین چې هغه دا حساب کوي د بندگانو سره. او د ذرې ذرې په مقدار یو عمل دا نه ضایع کېږي، بلکې دا په کاته کې لیکلی شوی دی. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. الله رب العالمین فرمایي چا چې د ذرې په مقدار د خیر عمل وکړو، د نیکۍ عمل وکړو، د ذرې په مقدار یو نیکي ده، دا انسان به ویني، د هغې بدله به ویني د قیامت په ورځ باندې الله به ورته وروخي. او چا چې د ذرې په مقدار د شر، د ګناه او د الله د نافرمانۍ عمل وکړو، دا به هم د انسان وویني او د هغې نتیجه او ریزلټ به وویني. زما محترم ورونو، دا هر څیز دا مخې لاره روان دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي، ما دا آیت لسته چې تاسو ته به د قیامت په ورځ باندې بدلې ملاویږي، وانما توفون اجورکم یوم القیامه. تاسو ته به ستاسو د اعمالو بدلې د قیامت په ورځ ملاویږي. په دې مرګ باندې قصه نه ختمېږي چې بس خبره ختمه شوه، نه، بله ورځ به د ریزلټ د په هغه ورځ به بیا پیش کېږي انسانان د الله رب العالمین مخې ته بیا پیش کېږي، بیا د ریزلټ ورځ ده. چا ته عملنامه په ښي لاس ملاویږي او چا ته په ګس لاس. الله دې مونږ ته په ښي لاس باندې راکړي، الله دې مونږ په هغه خلکو کې حساب کړي چې هغوی ته عملنامې په ښي لاس ملاویږي.